د خپل سراشپز په ژبه نه پوهیږي خو د خوړو په چمتو کولو کې ماهر دی. موسی محیطي له 6 میاشتو راهیسې د البانیا د شینګجن په رافایلو هوټل کې کار کوي چې دا مهال پکې څه باندې 800 افغانان ډیر دي. دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته البانیا ته کډه سوي. یو 50 کلن موسی محیطي چې په افغانستان کې د پوهنتون د ریاضي استاد هم پاتې سوی وایي چې له رواني فشارونو د خلاصون لپاره په پخلنځي کې کار کوي. د هغه لپاره په شینګجن کې د ژوند هر اسانتیا برابره سوي، خدای بیا هم په وطن پسې خفه دی. یعنی همو کوچه های پرخاک و پرگل هغه له خاورو او دوړو ډکې کوڅې مې یادېږي. دلته مې دوړې نه دي لیدلي. په کور کې تلویزیون او المارۍ چې پاکوو داسې ورځ مې نه یادېږي چې دوړې مې ورباندې لیدلې وي. د وطن په خاورو او ګردونو پسې خفه یم. هغه جلا بوی دی. هغه بوی هیڅکله نه ورکېږي. زموږ په وجود کې شته، زموږ په نهاد کې شته. هیڅ امکان نه لري هغه فضا دې ورکه شي. دغه وجه ده چې تر اوسه د دوی د پخلنځي له بوی سره نه یو اشنا شوي، د دوی له خوړو سره نه یو اشنا شوي. بیا دې د وطن یادونو ته بوتلم، لږ دې احساساتي کړم. اولاد مې ښوونځي لري، د اکا لوڼې او د اکا زامن، د ماما زامن او نور خپلوان تل یادوي. کوربه کسان هڅه کوي چې دغو افغان پناه غوښتونکو ته د دوی د خوښې خواړه برابر کړي چې دوی ځانونه په خپل هیواد کې حس کړي. په ټوله کې موږ هڅه کړې چې خپل پخلی بهتره کړو او د افغان خوړو تیارول زده کړو. دا هغه څه دي چې د دوی خوښیږي. کله چې دوی سپارښتنې ولري موږ هڅه کوو خپل کار لا غوره کړو. کله چې وړاندیزونه وکړي هغه څه چې دوی غواړي خواړه برابروي. د 2021 د کال د اګست له نیمایي چې کله طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په مرسته په سلګونو زره افغانان چې ډیری د افغان حکومت کارکوونکي، فعالان او خبریالان وو له افغانستانه وتلي دي. د هغو موافقو له مخې چې د امریکا متحده ایالاتونو له ځینو هیوادونو سره لاسلیک کړي، دغه افغان وګړي لومړی په دریمو هیوادونو کې د لنډ وخت لپاره میشتېږي چې د کډوالۍ اسناد یې پروسس شي. د البانیا د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه البانیا ته نږدې 4,000 افغانان ایستل سوي دي. البانیا کې دا مهال تر 1,000 لږ پناه غوښتونکي شته او پاتې 3,000 نور د امریکا متحده ایالاتونو او کاناډا ته لیږدول سوي. خو د البانیا چارواکي وایي څه باندې 300 داسې افغان پناه غوښتونکي هلته دیره دي چې له نږدې 2 کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو ته د تګ په انتظار دي. دغه پناه غوښتونکي وایي خپلې بې سرنوشتۍ ته په تشویش کې دي ځکه ورته مشخص ځواب نه دی ورکول سوی. په دوی کې یو هم موسی محیطي دی. اس مکان بیرون ته زو د ول خلک نه پښتنه کو هغه مونږ ته وي مونږ هغه ته وي مکمل هیڅ معلومه نه ده. د بيخي او رقم ګډوډي یو حالت د رواني حالت د هیڅ مسیر معلومه نه ده. مسیر مکان ورک درمونه. آرش نوري د البانیا په شینګجن کې له خپلې میرمنې او 15 ماشومانو سره ژوند کوي چې پخوا یې د خبریال او کمرمین په توګه کار کړی. The biggest problem is this that it's about تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تقریبا 2 کاله کېږي ماشومان مې دلته دي خو ښوونځي نشته. دلته د دوی لپاره یو غیر رسمي ښوونځی شته خو دوی کومه نتیجه نه ترلاسه کوي. مثلا دوی په لومړي یا هم 9 ټولګي کې دي، بل کال په 2م یا 10م ټولګي ته نه ځي. دا د چمتووالي یو ښوونځی دی. This is just the preparation of school. یو 40 کلن نوري وایي ورځ له خپلو ماشومانو سره په لوبو تیروي او د خپل یوټیوب کانال لپاره له خپلو زامنو سره ویډیوګانې جوړوي. د هغه میرمن دیبا نوري په افغانستان کې د وړکتون ښوونکې وه چې اوس یې د شینګجن په یو رستوران کې کار پیل کړی دی. تقریبا 2 کاله سو چې موږ دلته یاستو. مریض سو ټول زه خپله مې مریضه سوم. د پریشان ډاکټر ته لاړم. ډاکټر دې ماته ګوري چې ته باید کار وکړې، بیرون ته لاړ سې. ګوري چې یو اتاق کې موږ یاستو. ډېر زیات عمر ده 2 کاله چې موږ په یو اتاق کې تیر کړو. نو موږ اوس هم انتظار لرو چې انشاءالله کارونه په خیر وسي ولاړ سو. ډپریشن ولې تاسو پیدا شو؟ مصروفیت نه نو ټول ورځ په یو کوټه کې کېنه. زه ډېر بیرون ته هم نه وځم. ګورې دلته تفریحي ځای ده. ډېر بیرون ته هم نه وځم. نه مې خوښېږي بیرون دې کور کې ناسته ډاکټر ته چې لاړم ډاکټر دې ګوري ته باید کار وکړې، بیرون ته لاړ سې، مصروفیت پیدا کړې.
بیا زه ناګزیره سوم چې باید بیرون کې کار وکړم یا د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو په دې باب چې په البانیا کې ولې شاوخوا 300 افغان پناه غوښتونکي د نږدې 2 کلونو راهیسې بې برخلیکه پاتې دي وضاحت نه دی ورکړی. دا هم نه ده معلومه چې دوی به څومره وخت هلته پاتې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دغو کسانو د سابقې څېړنه روانه ده.